زه آخر کې د حکیم الامت یوه آخري نسخه بیانوم. الله تعالی د قبر جنت کې زما په الله قسم چې هغه کوم نسخې بیان کړي دي چې سړی ورته وګوري د انسان په زړه کې سکون راسي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د انسانانو ته یوه آخري نسخه ښکاره کړې. هغه وایي ګوره که دنیا کې سړی د سکون زندگی غواړي یو عمل دی وکړي، هغه دې دا وکړي چې د دنیا د انسانانو څخه د توقع ختمه کړي. امید دی ختم کی، توقع دی ختم کی، تمه دی ختم کی چې زما سره به دا کوي، زما سره به دا کوي، زما سره به دا کوي. د ټولو خبرو توقع صرف د الله و ذات وسات چې زما سره چې څه کوي هغه به خپل رب را سره کوي. بس و چې د انسانانو سره د خیر توقع ختم شوله، کدی ورور دی د خیر توقع مزین کوه، کدی پلار دی د خیر توقع مزین کوه، کدی قریب دی که پردی دی که خپل دی د خیر توقع مزین کوه چې څومره توقعات دي هغه د خپل رب سره وساته. اوس دنیا کې کدی خلکو ستا سره ښه سلوک وکړي ډېر به خوشحاله سي، ځکه ستا توقع نه و در سره وکړه. او که چیرې د خلکو بد سلوک در سره وکړي ډېر به نه پریشانه کېږي، ځکه د اوله سره ستا ګمان دا و چې زما سره خیر نشته، زما سره به بد کېږي. ځکه دا دنیا د خیر ځای نه دی، دنیا د راحت ځای نه دی. دنیا زما او ستا جلخانه ده. په جلخانه کې څوک ازادي، په جلخانه کې چا خیر کړی دی، په جلخانه کې چا راحت کړی دی. په جیلخانه کې چې د سړي زندگی راسي چې کم څوک د جیل متصرفین دي د هغو د طرف هم د سړي سره سخته ګزاري، او چې کم څوک ستا سره په جیل کې اوسېږي ډېر ځله د هغو هم زندگی در سره سخت. نو دنیا زما او ستا دپاره جیلخانه ده. په جیلخانه کې مشکلات راځي، جیلخانه د مشکلاتو ځای ده. په جیلخانه کې سړی د چا څه د ښو توقع نشي کولی چې دلته به زما زندگی په راحت باندې راځي، دلته به خامخا مشکلات راځي. که چیرې دغه یوه خبره په دماغ کې سره کښېنو چې د دنیا ته د جیلخانې په نظر وګورو او د انسانانو سره د خیر توقع ختمه کړو، بیا خو د دنیا ټولې شکوې ختم دي، د دنیا ټولې شکایتونه ختم دي، او د دنیا ټولې ګیلې ختم دي. خو ما درته ویل دا خبرې صرف د اورېدلو سره کار نه لري چې بس ما وویل تا واورېدل. دا خبرې د اصلاح د دماغ ته ورشوه کول، په دې خپل ګریوان کې لږ فکر کول چې د دې سړي څه ما کومه توقع ساتلې ده ولې ځم وساتم، د دې سړي څه ما کومه تمه ساتلې ده ولې ځم وساتم، د دې سړي څه زما کوم فکر دی او زما کومه عقیده ده ولې ځم وساتم، د دې بجای ولې د خپل رب څه نه ساتم. ګورئ زموږ د الله نیک بندگان د هغې په زندگی کې پریشانی راځي، لیکن زندگی ځکه دنیا د پریشانی ځای ده. تاسو زموږ د بزرګانو حالات وګورئ، هغې د پریشانی سره نه متاثره کېږي، پر هغې باندې ډېر بوج نه کوي، ځکه هغې د اوله سره دنیا سره د خیر توقع نه ده ساتلې. چې کله دې د دنیا سره د خیر توقع د اوله سره نه یې ساتلې، بیا که تکلیف در باندې راسي ستا د توقع ډېر خلاف نه وي، او کم عمل چې د سړي د توقع ډېر خلاف نه وي سړي ډېر نه پریشانه کوي، او چې کم عمل پر سړي د توقع خلاف راسي هغه بیا پر سړي باندې ډېر بوجي. ځکه حضرت سفیان ثوری رحمه الله یو قول دی، هغه وایي که د دنیا بادشاهان د دې بزرګانو په راحت خبر سي چې د بزرګانو زندگی څومره په راحت کې ده، وایي دغه د دنیا بادشاهان به زموږ خلاف تورې راواخي او په دې نیت باندې چې دا راحت به زموږ څه وکاږي. نو ځکه د پیغمبر علیه صلات وسلام سیرت زموږ د کامیابۍ یو صفت دی، د پیغمبر علیه السلام زندگی زموږ د کامیابۍ یو نقشه ده. او د پیغمبر علیه صلات وسلام څلور خبرې حضرت خدیجه ورته کوي. اوله دا د وسیله رحمی کول، د غریب سره احسان کول، د میلمه اکرام کول، چې پر خلکو باندې ستړي ورځې راسي د خلکو مدد کول. حضرت خدیجه ورته دا صفتونه په تا کې سته او دا صفتونه د رسوایي صفتونه نه دي، چې په کم چا کې دغه صفتونه رالو د هغې زندګي به د رسوایي څخه محفوظه سي. الله تعالی دې خبر باندې د عمل کوو.